د دغه مدرسې په نامه باندې خلکو ځان دپاره چندې کړي دي او دغه مدرسې بدنامولو کوشش یې کړی دی، کوړي مدرسې بدنامولو کوشش یې کړی دی او هغې دپاره یې ځان له په بازارونو کې چندې کړي چې یاره موږ د دغه مدرسې نه راغلي یو، دغه مدرسې والا موږ رالېږلي یو، موږ ته چنده راکړئ. نو چونکې خلکو کې خو الحمدلله دیني مدرسو سره غیرت لري، پښتانه دي، مسلمانان دي، نو هغوی به کې د خپل کومک او خپل امداد هغه خلکو سره کړی دی. دغه بیس باندې چې کوم بیا نایب محتمم دی مولانا حمید الحق حقانی صاحب، هغوی ته اطلاع شوې ده، نو هغوی یو شارټ کلیپ جوړ کړی دی، هغه کلیپ در سره شیر کومه، هغه به انشاءالله ما سره دې سیټ کې وګورو، څومره هم چې کیدای شي دا ویډیو مخکې شیر کې انشاءالله په دې چنده به زموږ ضرورتونه روان شي. کوم چې د شپږ اتو دا اصل کې غلطفهمي شوې ده، چند کروڑ نه دي، دا اوه اتو کروڑ نه زیات پټې او څرګندې قرضې راووتلې چې موږ ټول هر څه لټول د دې 2-3 کالو، نو هغه به په انشاءالله ادا شي. خو چونکې هره میاشت چې دي نو زموږ د کروڑ یو نیم کروڑ اخراجات دارالعلوم حقاني باندې د دې نه زیات اوس متوقع دي، د بجلي ګیس د ګرانۍ سره، د تنخواګانو د اضافو سره، د سټاف د تنخواهانو اضافې سره، تاسو کم از کم شپږ اتې میاشتې په ټول عالم اسلام، په ټول امت کې، په ټول پاکستان کې د حقاني دا فنډینګ دا کار، دا فنډ ریزینګ دا کار او دا دیانتدارۍ سره سر تورسي، برای راست لږ حقاني ته تشریف راوړئ. داسې نه وي چې سوشل میډیا باندې خلک خپل مختلف خلک دي هغوی خپل پیجز ورکړي او بعضې چې دي نو ایزي پیسه او خپل ډېر فراډونه ماته وشو چې په بازارونو کې موږ څو خلک نه دي استولي چې تاسو لاړ شئ بازارونو کې کوم عالم فاضل وي نو بیا هغه ته وایي چې روري خو هر ځای ته راورسېدو، پنجابی وي، پښتون وي، اردو سپیکینګ وي، انګلیش، هغه ته وایي چې ټیک ته موږ چنده درکړه، خو هغه دکانداران تاجران خلک 2 ټکسانې په کرایه وکړي، دونه قرباني تاسو ته اجازه ته د هغې زکات صدقاتو پیسو نه ټیکسي وکړئ، 2 ټکسیانو کې موظفین راشي حقاني ته، کوم خلک چې چنده کړي هغه سره بیک کېدی ګاډو کې او 2 ګاډو کې چې د پاکستان کوم حصه کې نن د پاکستان په کوم حصه کې وي چې د 15 غنټو کې حقاني ته برای راست د بلوچستان، سند نه، کے پی کے نه، پنجاب نه، دور دراز علاقو نه رارسېدی شي. خپله راځئ، محتمم صاحب نایب محتمم سره ملاویږئ او دلته خپل څیزونه جمع کوئ، نو دا حقانیه به انشاءالله په مستقبل کې ډیره مضبوطه اسلامي یونیورسټي وګرځي. صرف د لنګر د خېټې غم نه وي بلکې دا دې کې موږ خواهش لرو چې موږ دې کې دومره هاسټل ودرو چې کال ته 2 کاله پس په دې کې 20-25 هزار د پاکستان او د کے پی کے پښتانه په دې کې ټټایم اوسېدی شي، په دې کې سبق وایي، د دې 120 کنال رقبه ده او هغه شی کو انشاءالله تاسو وچلولو نو موږ د حکمرانانو د باید دنیا د مینت سمانت نه خلاصو. او دا د مولانا نصیب الله شهید یو خوب چې هغه نیمګړی پاتې دی چې تاسو د حقاني ته ملک د متوجه شي، عرب عجم پښتانه مسلمانان او دین موږ تعلیم او د اصلاح یو عظیم اسلامي یونیورسټي ګرځو او په دې کې به څومره ټاورې بلډینګ د قرآن حدیث په نوم باندې او د اصلاح او د امت د خیر دپاره د خیر ښېګړې ادارې فلاحي رفاهي د ماتو ګوډو یتیمانو د معذورو او د نابیناګانو دا ټول ادارې د بچیو د بچو دې حقانیه کې قایمیږي. میډیکل یو لوی هسپتال هم پکې موږ ضرورت دی. نو تاسو جوک در چوک دا مولانا عبدالحق مسجد چې کوم پاتې دی، دا حقاني دا فنډینګ چې کوم پاتې دی، قرضې او دا ټول نظام چې کوم خوب موږ لیدلی هغې دپاره کم از کم د 20-25 ارب روپو په نږدې وخت کې ضرورت دی. نو زه تاسو نه نن دا خبره ما ځکه اوږده کړه چې زما ذهن الله کولاو کړو چې خپل قوم سره، خپل پښتنو، خپل قبایلو سره د غیرت نه او د اسلام نه ډک دي، کولاوې څرګندې خبرې وکړم چې دا صرف د جومات منبر و محراب پورې مه پرېږدئ، هغه په دې امت کې او په دې ملک کې ډېر دي. دا د مولانا عبدالحق صاحب، دا د مولانا حسین احمد مدني صاحب باندې دیوبند هندوستان د هغه خوب و چې هغه د دې سنگ بنیاد یې ښې پاکوړي کې، دا د مولانا سمیع الحق شهید، دا د حمید الحق ګناهګار او د ټولو علماء او اساتذه او نوجوانانو خوب دی چې دا په یو داسې اسلامي یونیورسټي بدل شي چې دنیا او ټول عالم کفر په دې فخر کوي چې نن دینه امن اسلام محبت لګیا دی ټوله دنیا کې خوريږي او خلک 2-in-1 جوړیږي، عالمان ډاکټران جوړیږي، محدثین هم جوړیږي، انجینران هم جوړ شي. دا خوب تاسو به انشاءالله ما سره هم لسان شي، هم جبه شي چې دا خوب به مونږ انشاءالله په دې خپل ژوند باندې په دې 20-25 کالو کې سر ته رسوو. او خلک غریبان ډېر پسمانده حال شو، غربت او فقر په پاکستان کې عام شو، تجارتونه داسې نیمګړي شو چې ودرېدل، غریب بالکل کرش شلو، امیر طرف، غریب تر والا حساب دی وخت سره ماحول کې روانو. نو په حقانیه ډېر لوی ضربکاري ولګېدلو او هغې سره زمونږ وسایل بالکل نه ہونے کې برابر پاتې شو. نو هغې نه پس بیا مونږ خو دا مناسب هم نه ګڼله، مونږ پټ بس سفرا او علما، فضلا،
خاموشتیا سره واستو چونکه د میډیا زمانه ده او خلک د آواز په ذریعه باندې د سوشل میډیا په ذریعه اخباراتو چینلز په ذریعه باندې خپل درد رسي نو مونږ خو د پلار لیکن هم داسې ترتیب و چې یاره بس الله باندې توکل وکړئ او بروسه په الله باندې وکړئ څه کاروبارونه کارخانې مارکیټونه دوکانونه هم دې ته نه دي بکار مونږ نوجوانانو پلار حضرت مولانا سمیع الحق شهید صاحب ته شهید ناموس رسالت شهید جهاد او شهید دفاع پاکستان ته مونږ وی د نیکه بابا جی په وخت حضرت مولانا عبدالحق صاحب شیخ الحدیث امیر المؤمنین فی الحدیث امیر شریعت پاکستان هغه ته مونږه د مشرانو کشرانو زامنو خواص کولو چې تجارت پورته دای بای پدې چندو باندې په قرضو چې راشي دا به شروع کو نو کو دارالعلوم حقانیه په ملک بد حالات راځي نو حقانیه دا په زرګونو طلبه به چاته محتاج نه وي هغه وینه چې دا د قناعت او د توکل الله او د توکل په الله باندې کوم پښتانه وایو عرب جمع وایو هغه چیز کې به فرق راشي موږ په الله باندې توکل لې او مونږه دا سیز نه کوو چې د لپاره څه کارخانې دنیا سینجیګان پټرول پمپونه یا کارخانه‌دارو سره د مدرسې حصه والو د زکاتونو صدقات خیرات نه حالانکه څنګه نه دي شرعي لحاظ سره ډېرو مدارس خپل یو نظام قائم کړی دی چې هغه تجارت کې مختلف انډسټریالیست نیکان هم شته پاکستان کې په هر صوبه کې دیندار هم شته دي او هغه دی وخت سره په هغه کې خپل برخه اچولې دي او هغه هم ورته فنډینګ نو ډبل شي په میاش ورته شپږ میاشتو کې حساب د هرې مدرسې خزانه تراشي خو زموږ نیکه او ابا اجداد او محدثین شیخ الاسلام د دې خلاف هغه وی الله باندې باور ده چې صحابه کرام او اهل بیت او خلفای راشدین او انبیاء کرام د شپې به چې خورنه سار غم ور سره نو سار باغی وی چې بس ټیک ته نشته دینو الله به پیدا کی په مدینه منوره کې او په مکه معظمه کې داسې حالات چې لوی حکیمان به هغه ټیم د بهر دنیا نه رال پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خدمت کې پیښ شو او هغه به ویل چې یاره موږ تاسو د قوم او د امت رسول صلی الله علیه وسلم خدمت کو بیمارانی موږ فلانی بادشاہ راستولی نو حکیم به سوکاله پات راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به ګوډو تخپوت الله کو چې تعالی په ادب سره دی اجازه تعالی خپل وطن ته ما خو د سوکاله تیر کړ او هیڅوک مریض په ما پیښ نشو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې یو الله باندې ډیر سخت باور ده او دای مؤمنان او تقوادار متقیان دي او بل دای روټي په نیمه خېټه خوري نو ځکه په دای باندې مرزونه ناراضي دای بیمار کیږي نه نو ځکه موږ ته د حکیم دارو ضرورت نه وي چې موږ دنیا سره ډیر محبت لرو نو هغه په اجازت باندې خپل ملک ته د هغه ټایم واپس شلو بیا داسې خلک رالل چې هغه به غنم خرڅول اوړه به خرڅول د مکی معظمه مدینه منورې په بازارونو کې چا به وانه غشتل سار نه تر ما غم استړي شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لاړو شکایت وکړو چې تاسو خلک مونږ نه غنم علي نه وړالي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی چې زما د امت قوم ته ما داسې تعلیمات ورکړي دي د په الله او رسول صلی الله علیه وسلم داسې باور ده چې دای څه غرمه خوري نه وي چې شپې د پاره بس کوم دای د شپې الله باندې باور وي چې الله به مونږ ته رزق حلال کافی شافي دی الله مونږ د پاره راکېب نو زموږ ابا او اجداد مشران داسې محدثین لولي تیر شوي دي دا غي اعتقادونه ټیکو کمزوري ګناګار انسانان یو د دې زمانه معاشره کې گیر یو تکالیف ډیر دي ګرانی ډیر ده مهنګای ډیر ده او حالات هر طرف ته د ټیکسز دي روزانه سودی نظام دی په دې ملک کې په انډستری کې په بانکینګ کې نو خلک دا غینا او ټول ګنم ورته راوړي نو هغه کې څه برکت هم نه راځي بس هغه ټیم لکه ستاسو د کورونو مثال دی لوی خلک دولتونه ګټي الګ ګټي او پریشان حالي ده نو دا یو خو الله رسول طرف ته توجه وکړ د ټول قوم امت توبه استغفار کول غواړي د ملک امت حالات درستولو لپاره او د مدارس درستولو لپاره مونږه باقاعده چې څومره زموږ اهلیان پاکستان دی امت مسلمه دی عرب عجم پختون افغانی پنجابی سندھی اردو بلوچی کشمیری ایرانی ترکی سعودي چې د هر ملک باشندگان یو بکار دی چې هغه د خپل میاشتې په تنخواګانو کې خپل حق حلال تجارت کې د الله پاک یو خاص حصو باسي د زکات په شکل کې اوشر په شکل کې او د صدقات او خیرات په شکل کې او هغه باقاعده بین الاقوامی سطح باندې ملکی سطح باندې علاقائی سطح باندې لولي مدارس ګوري چې په دې کې پاک صاف نیکان او د ټول خبرونو آزاد کوم محتممان صاحبان دي منتظمین صاحبان دي د اداري چلون کی اعلی سطح تقوادار ناظمان صاحبان دي
نو هغه سره وقتن فوقتن رابطه وکړه دا څنګه ما تاسو ته وی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تکالیف رالل او هغه د جدوجہد او د جهاد او د ټول سیدونو اعلان وکړو نو یو په هغه کې خلفای راشدین کې یو کس هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی چې هغه نه تاسو شو چې تا په کور کې ابوبکر صدیق څه پریخل نو هغه وی چې ما په کور کې د الله او د رسول نوم پریخل نو ورته نیک بخت څه خو ځان د پاره پریخې بي بیان وتا کور کې کوم مېندې خويندې دي بچي دي خدي دي هغه د پاره هغه ما تستا او ستا نوم کافي دی د الله او د رسول ما ستا په محبت کې ما ټول مال راوړلو او چا خلفای راشدین وی چې مونږ نیم راوړلو چا وی چې مونږ فلانه سره راوړا چا صاحب کرامو حضرت ابوبکر صدیق سے باغو چې هغه ټول جان او مال حال د الله په لار کې قربان کو نو دغه استاد د جذبی قدر احترام کوم تاسو ته د قوم ته امت رسول الله ته سلوټ پیش کوم سلام پیش کوم چې چا په عالمی سطح ما سره ټولي دنیا رابطي شروع شي محبتونه دي ټلیفونونه دي او موږ اوسه پورې سوشل میډیا باندې نه راتلو خپل نمبر منور کړو اوس ډیر لوی محبتونه د خلکو پړونو کې پچشي الیان پاکستان کې او جوک در چوک خلک را روان دي او چندر اوړي